سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، د فعل مضارع معلوم او مجهول د بحث نه فارغ شو چې هغه د فعل ماضي نه جوړ شو، او په فعل مضارع کې نورم اقسام شته چې هغه میزان صرف کې را روان دي، مثبت او منفي، معلوم مجهول خو وشوه، او دارنګې لن په داخل شي، لم په داخل شي. نو د هغې هر یو بحث به په خپل ځای راځي. نن درس زمونږه د اسم فاعل باره کې دی. تاسو هغه ځای کې ویلي چې عرب د هر مصدر نه 12 څیزونه جوړي: ماضي، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول. نو اسم فاعل بحث نن کوو. په دې کې یو څو خبرو ته متوجه شئ. یو اسم فاعل څه ته وایي، د چا نه جوړ شوی دی، او څه صیغې دي. هلته تاسو مختصره معنا کړې وه چې اسم فاعل نوم د کارکوونکي ته وایي، نوم د کارکوونکي ته. مثلا قرأ احمد، لوستل وکړل احمد. اوس د احمد کارکوونکی دی، د یو کار کړی چې هغه لوستل دي. نو به اسم فاعل بیل دی او فاعل جدا دی. یو فاعل وي، یو اسم فاعل وي. دا دواړه به اوس موږ یو ځای نه بیانوو ځکه چې مشکل نشي. صرف تاسو اسم فاعل وپېژنئ. اسم فاعل په لغت کې نوم د کارکوونکي ته وایي، او په اصطلاح د صرف کې دا هغه اسم دی چې هغې پورې معنا د فعل قائم وي، چې په هغې پورې د فعل معنا قائم وي په طریقه د قیام سره، یا داسې یو چې هغې سره د فعل تعلق راغلی په طریقه د قیام سره. یعنی یو کار هغې پورې متعلق وي او ور پورې قائم وي، هغې کوونکی وي. اسم فاعل د فعل مضارع معلوم نه جوړ شوی دی. په دې طریقه باندې چې هر کله ته د فعل مضارع معلوم نه اسم فاعل جوړی، نو حروف مضارعات به حذف کی، یعنی هغه حمزه یا تا نون چې کوم په فعل مضارع کې هغه به لرې کی، او دې نه پس چې کوم فا کلمه ساکنه و هغې له به زبر ورکړي، فتحه، او د فا او د عین کلمې په مابین کې به الف علامه د اسم فاعل راوړي، الف علامه د اسم فاعل به راوړي، او لام کلمې پورې به تنوین یعنی ډبل پیشونه یا ډبل زیرونه یا ډبل زبرونه پیوسته کې، ځکه دا علامه د اسم ده. نو د فعل مضارع معلوم نه به اسم فاعل جوړ شي. لکه زه اوس تاسو ته وایم چې په دې کتاب کې ضاربون د یضربون جوړ شوی دی. ضاربون معنا وهونکی سړی. څنګه جوړ شوی؟ یضربو کې یا حرف مضارعات د دام حذف کو، دوات ساکنو چې دا فی کلمه د اصل کې دیلم فتحه ورکړه زبر، او د فا و عین کلمې مقابل کې یعنی دوات او د رام په مابین کې الف علامه د اسم فاعل راوړه، او د اسم فاعل نه چې وروسته کوم حرف دی یضربو کې را باندې زیر دی، همدا په خپل حال هم پرېښوده، او تنوین علامه د اسم ورپورې پیوسته کړه. نو د یضربون ضاربون جوړ شو.
تاسو گردان ته وګورئ اسم فاعل مذکر صرف کبیر اسم فاعل ضارب ضاربان ضاربون ضربة ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب ضویرب دا د مذکر صیغې دي. مؤنث ضاربة ضاربتان ضاربات ضوارب ضرب ضویربة دا صیغې شوې. اوس د هر یوې صیغې معنا ته وګورئ. ضارب یک مرد زننده یو سړی وهونکی صیغه واحد مذکر اسم فاعل. نورو کتابونو د صرف کې دې سره حال او استقبال هم لیکي ځکه چې اسم فاعل له فعل مضارع نه جوړ شوی دی، نو په دې وجه دې خبرې ته به تاسو متوجه یاست. ضاربان دو مرد زنندگان دو سړي وهونکي صیغه تثنیه مذکر اسم فاعل. ضاربون همه مردان زنندگان ټول سړي وهونکي صیغه جمع مذکر سالم اسم فاعل. جمع مذکر سالم دا سالم قد ذکر لګی چې جمع ورسته راځي چې جمع دو قسمه ده، یو سالم بلا مکسره تکسیره. سالم هغه جمع ته وایي چې بنا د واحد پکې روغه وي، یعنی دا ضاربون واحد صیغه ده کنه، دا په دې ضاربونه کې په همدې ترتیب موجوده ده، منځ کې پکې ورانه نه دی راغلی کټ کوټ، په خلاف د جمع مذکر مکسر چې لکه دا وروسته ضربتون مکسره ده نو ضاربون پکې نشته، الف تی غورځېدلی دی. خو زه به هر حال دا د نحوي کار دی، تاسو به هلته جمع مذکر سالم و تکسیره پیژنئ، دلته صرف معنا زده کوئ. ضاربون ډېر سړي وهونکي صیغه جمع مذکر اسم فاعل جمع مذکر سالم اسم فاعل. ضربتون ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. مکسر منه مات کړی شوی، نو په دې کې هم د واحد صيغه مات کړی شوی ده، او دا نور ټولې صيغې د هم دې په شان دي لکه څنګه چې موږ ذکر کړی. ضراب ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضرب ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضرب ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضرباء ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضربان ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضراب ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضروب ډیر سړي وهونکي صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. زویرب یو سړی لږ شان وهونکی، یک مرد اندک زننده یو سړی لږ وهونکی صيغه جمع واحد مذکر مصغر اسم فاعل. دا تصغیر دی، تصغیر خپل بحث ان شاء الله نحو امیر کې راځي. نو ګوره دا تاسو دا گردان د مذکر ختم کړي چې پورې دینه پس اوس اسم فاعل مؤنث، یعنی کله کار سړی کړي کله خزي، نو هغه د پاره اسم فاعل مؤنث شي راوړي. ضاربتن یک زن زننده یو خزه وهونکی صيغه واحد مؤنث اسم فاعل. ضاربتان دو زنان زنندگان دو خزی وهونکی صيغه تثنیه مؤنث اسم فاعل. ضارباتن همه زنان زنندگان ټول خزی وهونکی صيغه جمع مؤنث اسم فاعل. ضوارب همه زنان زنندگان ټول خزی وهونکی صيغه جمع مکسر مؤنث اسم فاعل. ځکه ضواربو کې بنا د واحد روغنده وغبلی کې تاسو وی ضارباتن کې ټول خزي وهن کې صيغه جمع مؤنث سالم اسم فاعل دا ور سره شته. ضرب ټول خزي وهن کې صيغه جمع مکسر مؤنث اسم فاعل. زویربتن یک زن اندک زننده یو خزه لک شان دی وهن کې صيغه واحد مؤنث مصغر اسم فاعل. دا ستاسو نن درشه دا گردان او دا معنی به مدقه ترتیب سره ذهن نشین کوي. دلته اوس فرمای یو بل مسله چې دا اسم فاعل صيغه چې دا کله چې ستا ته چا سره خبرې کې کله باغه مخامخ وي نو هغه ته مخاطب وي، کله چې هغه نه موجود هغه ته غایب وي، او چې کله ته په خپل خبرې کې نو تا ته به متکلم وي. نګوري د فارسی ته واقع دی. فرمای بدان پوهشا کې اسم فاعل بجای سی معنا
آیت اسم فاعل د درې معناګانو په ځای باندې راځي. برای متکلم یو د خبرې کوونکي د پاره راځي، و مخاطب یو د مخاطب د پاره چې چا سره ته خبرې کې، او و غایب بل غایب دی، د غایب سره خبرې چې هغه نه موجود. چنان کې ګویی لکه څنګه چې ته ویې ګوره انا ضاربن، من مرد زننده ام، زه یو سړی وهونکی یم. وګوره انا ور سره لګېده او په متکلم یې دلالت وکړه. انت ضاربن، تو مرد زننده، ته یو سړی وهونکی، او دا د مخاطب صیغه ده. هو ضاربن، او مرد زننده است، هغه یو سړی وهونکی دی. دا اوس غایب دی. په دې کې مؤنث هم راتلی شي، لکه ښځې دپاره داسې وی انا ضاربن، انت ضاربن، هي ضاربتن. انا ضاربتن، انت ضاربتن، هي ضاربتن. بس دا به د مؤنث دپاره شي. نو دا صیغې شوې. مطلب دا چې اسم فاعل د دریو معناګانو په ځای راتلی شي. د اسم فاعل کله متکلم وي، کله غایب وي، او کله چې دی مخاطب وي. نو دا هم مهمې خبرې دي چې دا تاسو ته یاد شي. اسم فاعل څه ته وایي، د چا نه جوړ شوی دی، او ګردان یې څنګه دی. نو دا به تاسو مکمل ټیټ یادوئ په یادو باندې. ضاربن، ضاربان، ضاربونه، ضربتن، ضرابن، ضربن، ضربن، ضرباء، ضربان، ضرابن، ضروبن، ضواربن، ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن، زوارب، ضربن، ضواربتن، انا ضاربن، انت ضاربن، هو ضاربن. په دې ترتیب به دا سره د معنو نه زده کولی شي. وبالله عز وجل التوفیق. استغفر الله.